د پوهانو غوره ویناوې د غږیز کتاب 5مه برخه 5 خبرې د 5 عملونو کوونکي جنتی دي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 5 عملونه هغه دي چې څوک هم یو ورځ وکړي نو الله تعالی به هغه جنتیانو کې شمار کړي. لومړی څوک چې د مریض پوښتنه وکړي، دوهم په جنازه کې شرکت وکړي، دریم یو ورځ روژه وساتي، څلورم د جمعې لمونځ لپاره ولاړ شي، پنځم غلام آزاد کړي. 5 شیان له فطرت څخه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل 5 شیان فطرت کې داخل دي: سنت کول، دوهم د نامنه لاندې ویښتو صفا کول، دریم د شونډو ویښته کونډول، څلورم نوکونه پرې کول، پنځم د ترخ ویښته صفا کول. د مسلمان په مسلمان 5 حقونه دي. لومړی د سلام جواب ورکول، دوهم پرنجي کوونکي ته جواب ورکول، دریم د مریض پوښتنه کول، څلورم جنازې ته تلل، پنځم که دعوت ورکړي هغه ته تلل او هغه قبلول. 5 شیان له 5 نه مخکې غنیمت وګڼئ. لومړی ځواني د بوډاتوب نه مخکې، دوهم مالداري د غریبۍ نه مخکې، دریم روغتیا د مریضۍ نه مخکې، څلورم وزګارتیا د مشغولتیا نه مخکې، پنځم ژوند د مرګ نه مخکې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به ویل چې کوم انسان ته 5 نعمتونه حاصل شول نو هغه دې پوه شي چې ماته د دنیا ټول نعمتونه حاصل شول. لومړی شکر کوونکی ژبه، دوهم ذکر کوونکی زړه، دریم کار برداشت کوونکی بدن، څلورم نیکه ښځه، پنځم د رزق سهولت. په نړۍ کې تر ټولو غوره شیان 5 دي. لومړی رښتینی ایمان، دوهم ښه اخلاق، دریم سلیم عقل، څلورم جوړ بدن، پنځم کافی رزق. حسد کوونکی له خپل رب سره په 5 خبرو کې مقابله کوي. لومړی هر هغه نعمت بد ګڼي کوم چې د هغه غیر ته ورکول کیږي، دوهم د الله تعالی په تقسیم باندې خفه وي چې د نعمت تقسیم ولې وشو، دریم د الله تعالی په فضل شمتیا ښيي، څلورم د الله تعالی د ولی بې عزتي کوي او د هغه نعمت د اخیستلو تمنا کوي، پنځم دا چې هغه د خپل دښمن یعنی د شیطان لعین مدد کوي. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وایي چې د عاقل سړي لپاره په کار نه دي چې هغه یو داسې علاقې ته ولاړ شي چې هلته 5 خویونه نه وي. لومړی عادل بادشاه، دوهم عادل قاضي، دریم ښه بازار، څلورم روان نهر، پنځم ښه عالم. د بدقسمتۍ 5 علامې. فضل ابن عیاض وایي چې د بدقسمتۍ 5 علامې دي. لومړی د زړه سختېدل، دوهم د سترګو نه اوښکې نه تلل، دریم حیا کمیدل، څلورم د دنیا رغبت، پنځم اوږده امیدونه کول. 5 څیزونه د زړه د کمزورۍ نښې دي. لومړی د توبې په امید ګناه کول، دوهم رزق خوړل او شکر نه ویستل، دریم مړي ښخول خو عبرت نه اخیستل، څلورم عمل کول او اخلاص نه کول، پنځم علم زده کول او عمل پرې نه کول. په کوم زړه کې چې نور شیانو ځای نیولی وي 5 شیان به پکې ځای نشي. لومړی ویره، دوهم حیا، دریم مینه، پنځم تمه، څلورم تمه، پنځم خواخوږي. 5 شیانو څخه پرته ټول عالم بې ګټې دی. لومړی خوړل مګر د ژوند د تیریدو په کچه، دوهم اوبه مګر د تندې د ماتولو لپاره، دریم لباس یوازې ستر تر پټولو پورې، څلورم مکان یوازې د اوسېدو لپاره، پنځم علم تر عمل تر حده. د 5 کسانو د صحبت نه پرهیز یا ډډه پکار ده. لومړی د درواغجن نه، ځکه چې د هغه صحبت دی فریب کې مبتلا کوي، دوهم د کم عقل نه، ځکه چې هغه څومره ستا ښېګڼه غواړي همغومره به درته نقصان رسوي، دریم بخیل نه، ځکه چې د هغه پر صحبت خپل قیمتي او بهترین وخت ضایع کیږي، څلورم بزدل یا بې زړه، ځکه چې په مشکل وخت کې دی ملګرتیا پرېږدي، پنځم د فاسق نه، ځکه چې د یو
ځکه چې د یوه شخوند پنځم د فاسق نه، ځکه چې د یوه شخوند مې په یوازیتوب کېدلو سره مصیبت کې مبتلا کوي. د زړه د صفایۍ لپاره دا 5 شیان ضروری دي. لومړی اهل خیر صحبت، دوهم د قرآن کریم تلاوت، دریم یوازیتوب، څلورم د شپې لمونځونه، پنځم سهار وختي ژړا او زاری کول. 5 شیان په منافق کې نه وي. لومړی د دین پوهه، دوهم د ژبې احتیاط، دریم په مخ باندې تبسم، څلورم د مسلمانانو سره محبت، پنځم د زړه نور. 5 فایدمن کلمات. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ وفرمایل: زه به تاته داسې کلمات وښیم چې څوک هم په دې عمل وکړي، الله تعالی به د دې په برکت سره د هغوی درجې لوړې کړي. لومړی همیشه د پاک مال خوري، دوهم خپل ځان دې په مړو خلکو کې شمار کړي، دریم د الله تعالی نه دې روزمره رزق غواړي، څلورم خپل عزت دې د الله تعالی لپاره وقف کړي. که چا ورته څه تکلیف ورساوه نو ودې وایي چې ما خپل عزت الله تعالی ته وقف کړی. پنځم کله چې درنه څه بدي وشي نو الله تعالی ته توبه وباسه. د 5 کسانو ملګرتیا مه کوئ. لومړی درواغجن، دوهم فاسق، دریم بخیل، څلورم احمق، پنځم هغه څوک چې د خپل ولی اړیکې پرې کړي. 5 شیان سخت دي. هوښیارانو ویلي دي چې موږ د دنیا تکلیفونه او مصیبتونه وکتل نو 5 شیان ډېر سخت په نظر راغلل. لومړی په پردي وطن کې مریضي، دوهم په بوډاوالي کې غریبي، دریم د ځوانۍ مرګ، څلورم د وصال نه پس جدایي، پنځم د بینایۍ نه پس د سترګو نظر ختمېدل. د انسان د ژوند 5 نعمتونه خاص دي. لومړی خوړل څکل، دوهم کالی، دریم کور، څلورم ښځه اولاد، پنځم سورلی. د انسان د ژوند 5 حالات دي. لومړی ولاړه، دوهم ناسته، دریم لاسته، څلورم ویښه، پنځم خوب. د 5 کسانو لمونځ نه قبلیږي. لومړی د هغې ښځې لمونځ نه قبلیږي چې خاوند ترې خفه وي، دوهم د هغه غلام لمونځ نه قبلیږي چې خاوند نه تښتېدلی وي، دریم د هغه کس لمونځ نه قبلیږي چې له 3 ورځو نه زیات د خپل مسلمان ورور سره خبرې نه کوي، څلورم چې د شرابو عادي وي، پنځم د هغه امام لمونځ نه قبلیږي چې مقتدیان یې نه خوښوي. 6 خبرې. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه نقل کوي چې ته ماته د 6 څیزونو ذمہواری راکړه، زه ستا لپاره د جنت ضمانت درکوم. لومړی کله چې خبرې کوي نو درواغ مه وایه، دوهم کله چې واده کوي نو بیا واده خلافي مه کوه، دریم کله چې څوک امانت درکړي نو خیانت پکې مه کوه، څلورم خپل نظر لاندې ساته، پنځم د شرمګاه حفاظت کوه، شپږم خپل لاس، پښې او نور اندامونه د حرامو څخه بچ ساته، د خپل رب تعال جنت ته به داخل شي. 6 قسمه خلک به د 6 وجو نه د قیامت په ورځ د حساب کتاب شروع کېدو نه مخکې جهنم کې داخل کړل شي. لومړی زمانه پس راتلونکي حاکمان د خپل ظلم په وجه، دوهم عرب د تعصب په بنا باندې، دریم د کلي یا علاقې سردار د تکبر په وجه، څلورم تاجر د خیانت په وجه، پنځم بانډچان د جهالت په وجه، شپږم عالمان د حسد په وجه. د خیر 6 عادتونه. ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنہ د رسول صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مبارک نقل کوي: لومړی د الله تعالی د دښمن سره په توره جهاد کول، دوهم په ګرمۍ کې روژه نیول، دریم د مصیبت په وخت کې ښه صبر کول، څلورم د حق کېدو باوجود د جنګ نه کول، پنځم د ورځې یا ګرمۍ په ورځ د لمونځ لپاره زر رسیدل، شپږم د یخنۍ په موسم کې په ښه طریقې سره د اودس کول. د 6 څیزونو راکومونه مخکې په نیک عملونو کې بیړه وکړئ. لومړی د مغرب له طرفه د لمر لا ختونه مخکې، دوهم د دجال راتلونه مخکې، دریم د لوګي د ښکاره کېدو نه مخکې، څلورم د دابة الارض د راوتو نه مخکې، پنځم یو شی چې تاسو سره مخصوص دی یعنی مرګ، شپږم یو څیز چې د ټولو لپاره عام وي یعنی قیامت. په جنت کې به 6 قسمه شیان نه وي. لومړی مرګ به نه وي، دوهم خوب به نه وي، دریم حسد به نه وي،
څلورم نجاست بنوي، پنځم بوډاوالی بنوي، شپږم ګیره بنوي بلکې بې ګیري ځوانان به وي. د زنا شپږ قباحتونه. د بعضو صحابه رضی الله تعالی عنهم نه روایت دی چې د زنا نه ډېر ځان ساتئ، چې په دې کې شپږ خصلتونه دي، 3 په دنیا او 3 په آخرت کې. لومړی په رزق کې کمی او بې برکتي کیږي، دوهم د نیکۍ د توفیق نه محرومیږي، دریم د خلکو په زړونو کې د هغه نه نفرت پیدا کیږي، او د آخرت 3 دادي د الله تعالی غضب، دوهم د عذاب سختی، دریم په دوزخ کې داخليدل چې هغې ته الله تعالی النار کبرا ویلي دي، هغه شپږ ګناهونه چې په هغې کې توبه هم کار نه کوي. لومړی د یتیم مال خوړل، دوهم په پاکه میرمن د زنا تور لګول، دریم د جهاد له میدانه تښتېدل، څلورم جادو کول، پنځم الله تعالی سره شریک جوړول، شپږم نبی وژل. شپږ کسان کافی او شافی دي. لومړی دین، دوهم علم، دریم شتمني، څلورم مروت، پنځم عفو، شپږم روغتیا. د نصیحت شپږ کرښې. روایت دی چې په بعضو کتابونو کې شپږ کرښې دي. لومړی کوم کس چې د دنیا په وجه غمجن وي، هغه په الله تعالی باندې ناراضه وي. دوهم څوک چې د خپل مصیبت شکایت کوي، هغه د الله تعالی څخه ګیله کوي. دریم که کوم کس دا پروا نه کوي چې د هغه رزق د کومې لارې نه راځي، گویا هغه د دې خبرې پروا نه کوي چې هغه به الله تعالی د کومې لارې نه جهنم ته غورځوي. څلورم کوم کس چې ګناه کوي او په هغې باندې خاندي، هغه به په ژړا جهنم کې داخليږي. پنځم د کوم کس نه چې اهم فکر خواهشات وي، الله تعالی د هغه زړه نه د آخرت ویره وباسي. شپږم کوم کس چې د یو غني په وړاندې د دنیا په وجه تواضع کوي، هغه به په داسې حال کې سهار کوي چې فقر به د هغه مخې ته موجود وي. علی رضی الله تعالی عنہ وایي چا چې شپږ خبرې اختیار کړي، هغه د جنت په طلب او د دوزخ نه په تېښته کې هیڅ کمی پرې نه ښود. لومړی چا چې د الله تعالی معرفت حاصل کړ او د هغه اطاعت یې اختیار کړ، دوهم چا چې شیطان وپیژان او د هغه نافرمانی یې وکړه، دریم چا چې حق وپیژان او هغه یې قبول کړ، څلورم چا چې باطل وپیژان او هغه نه بچ شو، پنځم چا چې دنیا وپیژندله او هغه یې پرېښودله، شپږم چا چې آخرت وپیژان او د هغې په طلب کې شو. یو عربي ویلي دي چې د شپږو قسمو ښځو سره نکاح مه کوئ. لومړی هغه ښځه چې په وړه غوندې خبره فریاد کوي، دوهم هغه ښځه چې په میړه باندې احسان اچوي چې ما ستا لپاره دا وکړل او هغه مې وکړل، دریم هغه ښځه چې په اولني میړه یا د هغه په اولاد مینه وي، څلورم هغه ښځه چې د هر شي خواهش لري او د خپل میړه نه یې غواړي، پنځم هغه ښځه چې هر وخت په ډول او سینګار کې لګیا وي، شپږم هغه ښځه چې ډېرې خبرې کوي. د جاهل پیژندنه د یو حکیم وینا ده چې شپږ خبرې داسې دي چې د هغې نه جاهل پیژندلی شي. لومړی د غضب نه، یعنی د خلاف طبیعت خبره باندې په غضب شي، خو که هغه د انسان د طرف نه پیښه شي یا د ځناور د طرف نه. دوهم بې فایدې خبرې، یعنی عقل من سره نه ښایي چې بې فایدې خبرې وکړي. دریم بې موقع خرچ کول، یعنی دا هم جهالت نښه ده چې مال په داسې ځای کې ولګوئ چې په هغې کې څه فایده یا اجر نه وي. څلورم هر چا ته د راز خبره کوي. پنځم په هر چا اعتبار کوي. شپږم په دوست او دښمن کې فرق نشي کولای. شپږ شیان د سترګو نور ته نقصان رسوي. لومړی ډېر ګرم خواړه خوړل، دوهم په سر باندې ګرمې اوبه اچول، دریم لمر ته کتل، څلورم د دښمن مخ ته کتل، پنځم زیاته ژړا، شپږم د نشي شیانو استعمال. اووه خبرې د اووه ځایونو څخه لرې تښته. لومړی د تهمت له ځایه، دوهم د جنگ، دریم د خسرګنۍ له ګاونډیتوب نه، څلورم د غیبت کولو او اورېدو نه، پنځم د فحش ناولونو او کیسو نه، شپږم د نشه کوونکو ملګرو نه، اووم د بد صحبت نه. اووه کسان په اووه ځایونو کې معلومیږي. لومړی بهادر د مقابلې په وخت، دوهم مستقل مزاج د مصیبت په وخت،
دریم امانتدار د غریبۍ په وخت. څلورم د میرمن مینه د لوږې په وخت کې. پنځم دوست د ضرورت په وخت. شپږم شریف د معاملې د ختمېدو په وخت. اووم حوصله کوونکی د غصې په وخت کې. د اوو کارونو څخه اوه بهتره دي. لومړی د بدکار او بد انسان صحبت څخه د مار صحبت بهتر دی. دوهم د جنگ په سر اخیستلو نه غم په سر اخیستل بهتر دي. دریم د بې وخته خبرو کولو څخه ګونګېدل بهتره دي. څلورم د کمینه انسان د مرستې او ډالۍ څخه لوږه. پنځم د حرام مال سره مالدارۍ نه غریبي. شپږم د بې غیرتۍ د ژوند نه د عزت مرګ بهتر دی. اووم د ویرې او ذلت حلوانه د ازادۍ وچه ډوډۍ. اووه مهم نصیحتونه. لومړی علم ادب سره زده کیږي. دوهم علم سره عمل صحیح کیږي. دریم د عمل موندنه د حکمت سره کیږي. څلورم پرهیزګاري د حکمت سره کیږي. پنځم د دنیا د پرهیزګارۍ سره پاتې کیږي. شپږم دنیا په پرېښودلو سره د آخرت شوق حاصلیږي. اووم د آخرت شوق سره د الله تعالی په وړاندې مرتبه حاصلیږي. په اوو شیانو کولو سره په انسان کې خوشحالي راځي. لومړی د قرآن کریم د تلاوت سره. دوهم پنځه وخت لمانځه کولو سره. دریم د الله تعالی شکر ادا کولو سره. څلورم د غریبانو او مسکینانو سره په مرستې. پنځم د مور او پلار او خپلو خپلوانو سره په ښه سلوک. شپږم د سبایي په وخت سورت یاسین او د ماښام په وخت کې د سورت واقعې په لوستلو سره. د اوو خرابو نه بچ شئ او یو ښه صفت پیدا کړئ نو مینه به عامه شي. لومړی د بدګمانۍ نه بچ شئ ځکه چې بدګماني د ټولو نه لوی درواغ دی. دوهم د کوم ملګري د کمزورۍ په لټون کې مه اوسئ. دریم جاسوسي مه کوئ. څلورم کینه مه کوئ. پنځم حسد مه کوئ. شپږم د یو بل غیبت مه کوئ. اووم یو بل نه د بې ځایه مخکې کېدو لالچ مه کوئ. داسې کېدای نه شي. لومړی چې کوم صحبت کې کینې او هغه شان نشي. دوهم په هر کار کې چې بیړه کوي او تاوان ونه کړي. دریم همت خپل عادت جوړ کړي او مراد ته ونه رسیږي. څلورم د ښځو په محفل کې کینې او رسوا نشي. پنځم پردي جنگ ته ورشي او مصیبت کې اخته نشي. شپږم په دنیا مین شي او پښیمانه نشي. اووم ډېرې خبرې کوي او پښیماني اوچته نه کړي. په دې شیانو باور نشته. لومړی د ورځې په سیوري. دوهم د پردۍ میرمنې په مینه. دریم د غرضمن په دوستۍ. څلورم د خوشامندۍ په صفت. پنځم د جوارګر په مالدارۍ. شپږم په خوراکي یارانو. اووم په روغتیا او ژوند. مه خورئ. لومړی ډېر مه خورئ. دوهم د هر چا په مخ کې مه خورئ. دریم په بازار کې په ولاړه مه خورئ. څلورم چې ښه وږی شوی نه یې خواړه مه خوره. پنځم په هره خبره قسم مه خوره. شپږم د بخیل په کور کې دعوت مه خوره. اووم حرام مال مه خورئ. د خاموشۍ فایدې. د یو حکیم قول دی چې د خاموشۍ 7,000 فایدې دي چې په 7 کلماتو کې جمع دي او هر کلمه په 1000 فایدو مشتمله ده. لومړی خاموشي بې محنت عبادت دی. دوهم بې له طلاو ښایست. دریم بې له سلطنت هیبت دی. څلورم بې له دیوالونو قلا ده. پنځم په دې کې چاته معذرت کول نه وي. شپږم په دې کې کرام الکاتبینو ته راحت وي. اووم د انسانانو د عیبونو لپاره پرده ده. بایلات وکړه. لومړی د علم او هنر په خودولو کې د استاز نه. دوهم په ژبه چلولو کې د ښځې نه. په اوچت اواز سره خبرو کولو کې د خره نه. څلورم بحث کولو کې د جاهل نه. پنځم په خوراک څښاک کې د ملګري نه. شپږم مال خرج کولو کې د لافزن نه. اووم په جنگ کې د ښځې نه. قبول کړه. لومړی ورور عذر که د زړه نه وي هم قبول یې کړه. دوهم د نصیحت خبره اگر که ترخه هم وي. دریم د دوست تحفه که کم قیمته وي. څلورم
خپل غلطي که پکې ذلت هم وي. پنځم د غریب دعوت که پکې تکلیف هم وي. شپږم د مور او پلار حکم که ستا خوښ هم نه وي. اووم د ښځې مینه که هغه ښایسته هم نه وي. ګیله مه کوه د خپل قسمت د زمانې نه. دوهم د خپل ذاتي کور د تنګۍ نه. دریم د اولاد په مخ کې د مشرانو نه. څلورم کله چې په هیره هم د مور او پلار او استاد نه. پنځم د پردو په مخ کې د ملګري نه. شپږم د ښځې په مخ کې د خسرګنۍ نه. اووم د رخصتولو نه پس د خپل میلمه نه. په تمه اوسئ. لومړی په زیات خوراک کې د مریضۍ په تمه اوسئ. دوهم د بدو خلکو د ملګرۍ نه د بربادۍ. دریم د خسر او خواښې سره یو شان سلوک کوونکی د زومګرۍ نه. څلورم د مور او پلار نافرمانه د خپل اولاد د نافرمانۍ او غریبۍ نه. پنځم د چغلخور د ذلت او رسوایۍ نه. شپږم ظلم کوونکی د خپلې تباهۍ نه. اووم ګاونډي ته تکلیف رسونکی د الله تعالی د قهر او عذاب او بربادۍ نه. کوم بنده چې د رمضان د میاشتې روژې د ثواب په نیت ونیسي، الله تعالی هغه ته 7 څیزونه ورکوي. لومړی په روژې سره د بدن حرامه غوښه ویلې کیږي. دوهم الله تعالی خپل رحمت ته رانږدې کوي. دریم هغه ته به د ښو عملونو توفیق ورکړي. څلورم د لوږې او تندې نه یې بې خوفه کوي. پنځم د قبر عذاب ورله اسانوي. شپږم هغه ته به د قیامت په ورځ داسې نور ورکړی شي چې په پوره سورات باندې تیرېدو پورې به د ده سره وي. اووم جنت کې به ورته اعزاز نصیب کیږي.